أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 30. دینه مخکې چې کوم دو آیاتونه مبارک ذکر شو په هغې کې د زړه تعلق، د زړه محبت او دوستی د مؤمنانو دپاره خاص کړې وه چې د مؤمن به د بل مؤمن سره، د بل مسلمان سره د زړه تعلق او دوستی وي. د هیڅ قسم کافر سره به د زړه تعلق او دوستی نه وي. اوس د یو انسان په زړه کې د کافر سره د زړه محبت دی او د زړه نه ورسره دوستی ده، خو په ژبه باندې وایي چې زما د دې کافر سره هیڅ تعلق نشته دی. د زړه د حال نه الله پاک خبردار دی چې د دې انسان په زړه کې څه دي. دی چې په ژبه باندې کومه خبره کوي نو واقعي په زړه کې هم دا خبره ده او که د هغې نه خلاف ده. نو اوس د قیامت د ورځې ذکر کوي چې کوم یو عمل انسان وکړه، که هغه نیک عمل وي او که هغه بد عمل وي، هغه به د قیامت په ورځ باندې دته مخې ته پروت وي. ټول اعمال په دنیا کې ریکارډ کیږي، عملنامه جوړیږي او همدغه عملنامه به الله پاک په قیامت کې هر یو انسان ته ورکي. چاته به په ښي لاس کې میلو شي او چاته به په ګس لاس کې میلو شي. ښي لاس کې عملنامه میلاوېدل دا به د جنت ټیکټ وي او په ګس لاس کې عملنامه میلاوېدل دا به د دوزخ ټیکټ وي. بیا په دا عملنامه کې څومره نیک اعمال د انسان کړي دي هغه به هم لیکلي او څومره بد اعمال یې کړي دي نو هغه به هم لیکلي شوي وي. او الله پاک به خپل بنده ته وفرمایي اقرأ کتابک، ته د خپل کتاب، خپل ریکارډ او عملنامه ولوله. نو په قیامت کې به هر یو انسان لوستونکی وي. که دنیا کې لیکل لوستل نه زده کړي هم په قیامت کې به هر یو انسان خپل عملنامه لوستلی شي. چې څو صفحې هر یو انسان خپل عملنامه هغه وګوري، هغه ولولي، نو الله پاک به ترې تپوس وکړي چې وایه زما بنده، زما فرشتو خو در سره زیاتی نه دی کړی چې ستا نیکي یې نه یې لیکلي او ګناه در پسې د ځان نه لیکلي، داسې شته؟ نو دی وایي چې یا الله داسې څه نشته دی، چې څه مې کړي هغه ټول موجود دي. بیا به څو صفحې وګوري، بیا به ترې الله پاک دا تپوس کوي چې وایه زما بنده، زما فرشتو خو تا سره زیاتی نه دی کړی چې تا یوه نیکي کړي هغه یې نه یې لیکلي، یا یو ګناه دې نه یې کړي او تا پسې لیکلي. نو دی به بیا عرض وکړي چې یا الله دا څه نشته دی چې ما څه کړي هغه ټول په هغې کې موجود دي. نو چې د چا بد اعمال په عملنامه کې زیات وي نو دی به آرزو او تمنا وکړي چې کاش کې چې زما د دې ګناهونو په منځ کې ډېره لویه فاصله وي چې دا ګناهونه مې لیدلی نه وی
دا راته مخې ته نه وی پراته ځکه دی اوس خپل هلاکت ورته یقیني ته ورښکاري چې زما ګناهونه زیات دي به زه هلاک شم زه به دوزخ ته ځمه دی به په دې سوچ او فکر کې وي نو الله پاک یرول کوي د خپلو بندګانو چې ای زما بندګانو تاسو زمانه ویریږئ او د ګناهونو نه ځان بچ وساتئ چې دغه د کافرانو سره د زړه دوستي او تعلق ساتل دام لویه ګناه ده نو د دې نه ځان بچ وساتئ که تاسو زړه کې دغه دوستي پټه ساتلي او په خوله یې نه ښکاره کوئ نو عملنامه کې دا هر څه لیکلی شي قیامت کې به خامخا ښکاره کېږي نو بیا به افسوس کې نو د هغې نه دا ښه ده چې اوس نه د الله نه ویریږه د الله د عذاب نه ویریږه او د کافرانو سره د زړه تعلق او مینه او محبت ختم کا دا صرف د مؤمنانو سره وساته او د آیت مبارک په آخر کې الله پاک خپل مهرباني ذکر کړي د رؤوفن دا د الله پاک صفتی نوم دی معنی د نرمی کوونکې مهربانه یعنی دا یرول د الله پاک د خپلو بندگانو دا څه دپاره دي دا د هغه د مهربانۍ نتیجه ده هغه خپل بندگان د آخرت د عذاب نه بچ کول غواړي او دا د یرې نه بغیر نه کیږي نو الله یری د خپل عذاب نه چې د قیامت د ورځې نه ویریږئ د قیامت د عذابونو نه ویریږئ او دا ګناهونه پرېږدئ چې تاسو د قیامت د ورځې د عذاب نه بچ شئ د قبر د عذاب نه بچ شئ د دنیا د عذابونو نه تاسو بچ پاتې شئ نو دا د الله پاک د هغه د مهربانۍ صفت دی چې په ټولو بندګانو باندې الله پاک مهربانه دی یوم تجدو په کومه ورځې چې به بیا مومي یوم نه مراد د قیامت ورځ ده چې د قیامت ورځ راشي نو هر یو انسان به بیا مومي او به ویني کل نفس هر یو کس ما عملت هغه څه چې ده عمل کړی دی من خیر د نیکینا کم نیک عمل کړی دی محضرن هغه به مخامخ موجودی حاضر به وي مخې ته به پروت وي عمل نامه کې به ریکارډینګ شوي هغه هر څه به مخې ته پراته وي نو که نیک عمل کړی دی هغه به مخې ته موجود وي وما عملت او هغه څه چې د عمل کړی دی من سوء د ګناه نه کم بد عمل کړی دی هغه به مخامخ موجودی تودو خوخ بگنی ارزو و تمنا بکی هر یو انسان لو ان بینها کاش کې چې وې په منځ د دې نفس کې بینها کې د ها اشاره د نفس او د انسان طرف ته ده چې هر یو نفس او هر یو انسان بغواړي چې د دې انسان په منځ کې و بینه او په منځ د بدو اعمالو کې د بینه کې د هو اشاره بدو اعمالو طرف ته ده او بعضی مفسرینو د هو اشاره د قیامت ورځ ته کړې ده چې دینه مراد د قیامت ورځ ده چې دا انسان به وي چې کاش کې چې زما او د قیامت د ورځې په منځ کې امدن بعیدا امدن فاصله وي بعیدا ډیره لري د قیامت د ورځ نورم لري شوی وي او د قیامت ورځ نه وي راغلی چې ما د خپل بد اعمال نه وي لیدلی د دې نتیجه مې نه وي لیدلی او یا د بینهونه مراد د بد اعمال دي نو دی به وي چې زما او زما د دې بدو اعمالو په منځ کې ډیره لویه فاصله وي چې دا بد اعمال مې د سره لیدلی نه وي د دې نتیجه راته نه وي میلاو شوی ويحذركم الله او یری تاسو لره الله پاک نفسه د خپل ذات نه یعنی د خپل عذاب نه چې تاسو د الله د عذاب نه او یریږئ ګناهونه پرېږدئ د ګناهونو نه ځان بچ وساتئ چې یو په هغې کې د کافرانو سره د زړه دوستي او تعلق هم دی وایي دې نه ځان بچ وساتئ ورنه قیامت کې بیا عذاب درته میلاویږي والله رؤوف الله پاک ډیر مهربان دی بالعباد د خپل بندگانو په حال باندې د خپل بندگانو ته ګوري وقتن په وقتن باندې په هغې باندې مهرباني کوي او د نرمۍ سلوک ورسره کوي نرمي ورسره کوي سختي ورسره نه کوي یوم تجدو په کومه ورځ د قیامت چې بیا به مومي کل نفس هر یو کس ما عملت هغه څه چې د عمل کړی دی من خیر د نیکۍ نه محضرا مخامخ موجود وما عملت او هغه څه چې د عمل کړی دی من سوء د بدو اعمالو نه ګناهونه یې کړي دي تودو خوښ به ګڼي ده لو ان بینها
کاش کې چې وې پمنځ د دې انسان کې وبینه او پمنځ د بدو اعمالو کې یا پمنځ د قیامت د ورځې کې امدم بعیدا فاصله لري دا بد اعمال تینا ډیر لري وي د قیامت دا ورځ ډیر لري وي او نو راغلي په د باندې ويحذركم الله او یری تاسو لره الله پاک نفسه د خپل ذات نه د خپل عذاب نه والله رؤوف الله پاک ډیر مهربان دی بالعباد د خپل بندگانو په حال باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك